تازه او مهم خبر. دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د کمال خان بند په اړه د ایران ولسمشر ته په استولي پیغام کې څه ویلي دي؟ دا چې څه ولې دا سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مولا یعقوب د کمال خان بند د تړلو امر وکړ. یعقوب زیاتوي که په 1 لیتر اوبو 100 لیتره تیل هم راکوي نو یو څاڅکی اوبه به در نه کړم. یعقوب د ایران ولسمشر ته په استولې ویډیو کې وایي که در یوې څپېړې او جبر پوښتنه به در نه کوم او حساب به در سره کوم. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو دپاره د سره زموږ تان پلس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.